حضرت زبینون مصری رحمه الله دا یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. داسې بزرګ عزتمند و چې څوک تصور هم نشي کولی. د ده په کلي کې یو ورځ قحط سالي راغله، بارانونه به نه کېدل، خلک سوالونه کوي بارانونه نه کېږي. نو څه خلک دې بزرګ ته راغی او ورته وایي حضرت کوي باران نه کېږي، خلک د تندې نه مړه کېږي، څاروي د تندې نه مړه کېږي، زمونږ فصلونه خراب شول. تاسو الله جل شانه ته سوال وکړئ چې الله جل شانه د رحمت باران وورئ. نو حضرت زبینون مصری رحمه الله ورته وایي وایي ټیک ده زه به دعا وکړم، الله جل شانه ته به سوال وکړم، لیکن الله جل جلاله فرمایي ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. انسان ته چې څه رسېږي، څه مصیبت ورته رسي، څه پریشاني ورته رسي، دا د هغه د اعمالو د ګناهونو وجه وي. نو شاید چې زمونږ ګناهونه سوا شوي دي، دا باران موږ باندې ځکه نه کېږي. نو موږ له پکار دی چې وایي هر یو انسان موږ کې د خپل ځان جایزه واخلي چې د چا ګناهونه سوا دي. وایي که چېرته زه د خپل ځان جایزه واخلم نو زما ګناهونه خو دومره سوا دي، په ما کې خو دومره خرابیانې دي، کېدای شي چې دا باران زما د وجې نه کېږي، ځکه چې زما اعمال خراب دي، زما ګناهونه زما نه کېږي، کېدای شي دا باران زما د وجې نه کېږي. لہذا داسې چل به وکړو چې زه به د دې کلي نه لاړ شم، د دې کلي نه به وځم، کېدای شي چې الله جل شانه د رحمت باران وکړي. تاسو سوچ وکړئ عزتمندو چې یو بزرګ د ټولو خلکو په اعتماد دی، یو ولی دی، کامل دی، لیکن هغه دا خبره کوي کېدای شي چې زما د ګناه د وجې باران نه کېږي. ولې هغه د خپلو ګناهونو باندې نظر و چې ما کې دا خرابي ده، زه دا ګناه کوم، ما کې دا خامیانې دي، په خپلو ګناه باندې نظر و.